بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې ستاسو ته د یو دوه درې خوبونو معلومات درکوم چې هغه په دې هفته کې ماته راغلي او ډېر ښه خوبونه دي او ډېر ښه تعبیر مې بیان کړی او دا ډېر ښه اثر کړی په چا باندې چې هغه ما خوب ورته تعبیر کړی. د اول خوب چې د هغه اماراتو کې یو ځوان د مسافر ده، هغه په خوب کې کتلی ده، وایي چې ما 15 ورځې مخکې په خوب کې ولید محمد صلی الله علیه وسلم مې وایي په خوب کې ولید چې ما ته یې د حوض کوثر څخه اوبه راکړې وای او دا اوبه چې وی دا د شیدو څخه سپین او له یخ څخه سړه وي، خو اوبه کپسول ګولۍ په رنګ وي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راته وایي ډېرې مه څښئ، کمه وڅښه، وڅښه بیا در کمیږي. چې کله ما اوبه وڅښلې وای زړه مې یخ شو او خوشحاله شوم. زه په هوا کې والوتم، د جهاد لپاره روان وم او ډېر زیات خوشحاله وم. وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول ما ته د حوض کوثر اوبه یې راکړې، ما ډېرې وڅښلې، ډېر خوند یې راکوي او راته یې وویل چې ډېر مه څښه بیا در کمیږي. او بیا یې جهاد لپاره ولېږلم او زه په هوا وایي روان وم، ډېر زیات خوشحاله وم. نو ما ډېر پوښتنې ترې وکړې چې دا څنګه دې کتلی نبي علیه السلام په کوم څېره مبارکه ږیره مبارکه، نو هغه نښې څه ویلې، هغه نښې صحیح وي، نو دا خوب هم صحیح ده. او بیا وروسته یې وضاحت راکړه، وایي صرف ما ته یې ویلي چې دا اوبه ډېرې مه څښه، بس همدومره وایي راته ویلي. نور یې هغه بله خبره چې اول کې وکړه چې بیا که در کمیږي، وایي دا یې لکه څه نه دي ویلي ما ته. نو ما دا خوب ورته تعبیر که، دا ما په دې تعبیر که چې ته نوشابې ډېر څښې او بازار کې ډېر مصرف کوې او اسراف کوې او ډېر زیات مصرف کوې په ځان باندې او مختلف مصنوي شیان خورې، نو دغه شیان مه خوره. دا شیان کوشش وکړه چې دا صبر وکړې، کوشش وکړه دا پیسې دې په دې مسایلو باندې ونه لګوې. ډېر بازار کې خوراک مه کوه، تا بیخي د بازار خوراک بند کړه په ځان باندې او ښه ملګرو سره اوسېږه. نو ما دا تعبیر څه ورته وکړه، نو دوی ویلې بیا یې راته ولیکل رښتیا وایي زه ډېرې پیسې لګوم چې ځان کنټرول کړې، بې ځایه پیسې مه مصرفوه. همدغه ده، بلکل همدغه خبره ما ورته وکړه او د خپله به اوس ویلې چې همدغسې تعبیر د ما ته نه چې زه باید دا اسراف نور ونه کړمه. او دا بیا وایي چې زه خپلې پیسې په بدو شیانو نه لګوم، زه یوازې خورم او څښم، خو بیخي زیاتې مصرفومه. نو او څه ورځې کېږي وایي په ما کې یو تغییر راغلی و، زمونځ طرفه مې ډېر شوق راغلی و، اسلامي بیانونه مې اورېدل. نو د همدې خوب نه وروسته نو الله تعالی وایي زما په ژوند کې تغییر راوسته. څو کله به تعبیر مې ورته وکړ، وضاحت مې ورته وکړ چې همدغه خوب همدې لپاره نبي اسلام تا ته ښودلی. د دې وجه شاید د دې وجه دا ده چې دا ځوان چې دا نیک مور پلار یې ده، هغوی ورته دعا کوي، یا کوم خیر کار یې کېږي خپل خپلوانو سره کومک کوي او دغه په وجه باندې الله تعالی درته په دې خوب کې رهنمایي کړی ده او دا زړه یې د دې بازار شی بازار نه او اسراف نه منع کړی. او دی وایي چې کور دې ودان مولوي صاحب مننه، ژوندی اوسئ، زه قسم خورم چې دومره مینه مې لمانځه سره پیدا شوې چې اذان وشي سمدستي د لمانځه لپاره جومات ته منډه کړم. زه نه پوهېږم چې په ما څه شوي دي، همدغه د دې خوب اثر ده، ښه خوب په تا باندې اثر کړی ده او دا اوس تعبیر شو، بیخي درته واضح شو. او بیا وروسته پوښتنه کې چې په اودسه درود ویل کېږي که نه، په اودسه درود ویل کېږي. نو دا و ډېر جالب خوب، دا ځوان دغه خوب یې لیدلی و او دې په وجه باندې ده کې یو ښه تغییر راغی او دغه تغییر په وجه باندې دی اوس ډېر خپل پیسې نه مصرفي او دغه په عوض باندې طبیعي شیانو استفاده کوي، مصنوي شیان بازار کې نه استعمالوي او دغه پیسې چې دي هغه خپل کورنۍ ته، یو یتیم فقیر خپلوانو کې څوک وي هغه ته ډالېږي چې هغوی هم خوشحاله سي او ته دعا وکړي الله تعالی د شر او د مشکلاتو نه یې وساتي. نو دا خوب ډېر جالب و. یو بل خوب څه و، هغه د پاکستان نه یو پښتون ورور هغه خوب یې لیکلی و، هغه ویلي و چې زه اودس کومه او په دې اودس کې وایي زما د دې څنګلو نه لږ وینې راوځي. اودس کې چې دا ګناهونه د انسان نه باید توی شي. نو کله کله داسې کېږي چې تا باندې یو مصیبت یو مشکل راځي او هغه ستا په خیر وي، نو هغه ته بیا الله تعالی تا نه لږ مال یو ضایع شی یو شی درنه یو مصیبت یو مشکل ته رسوي، چې هغه ته پرې صبر وکړې او الله تعالی تا ته درجې او اجر درکړي. نو بیا ده ویلي چې بلکل همداسې ما نه لږ مال ضایع شو، ګډانو میښې او وزې وي هغه رانه وایي مړه شول، نو اوس زه په تعبیر باندې پوه شوم. نو ما ویلي چې دا ستا په خیر و، همدغه ستا په خیر و، نو دې وجه باندې الله تعالی تا ته مغفرت کوي او الله تعالی تا ته اجر درکوي او کیدای شي الله تعالی تا ته دې نه زیات هم درکړي که چېرته ته صبر وکړې. والله تعالی اعلم.
بل ورور هغه خوب ما ته ویلي وایي زه قرضدار وم او د خلکو سره مې واده ایښی اوس اختر نه وروسته قرضونه م درکوم. نو په دې کې وایي ما بیا خوب ولیده چې ډېرې پیسې راسره او زه دا ټول شمارم او دا د قرضونو والا به پیسې جدا کوم او ول همدغه کار کوم د قرضونو والا پیسې ته جدا کوم چې دا قرض ته زه ورکړم هر یو ته جدا جدا اقدمه چې دا به دوی ته زه ورکوم. نو ما ورته تعبیر وکړم هرې که د دې خوب که وخت صحیح وي ستا دا پیسې په خوب کې کتل شوي دي نو د دې خوب ما ورته ویلي چې د دې خوب وخت کې صحیح وي نو خوب ښه خوب ده او ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کیږي دا ستا مشکل حل کیږي تا ته الله تعالی زمینه او مساعدهیي مال داسې دې راځي چې ته د خپل نیټه د خپل وخت کې د خپل قرضونه ته ادا کړي ځکه چې په حدیث شریف کې راځي څوک د خلکو نه پیسې قرض واخلي او بیا اراده ولري چې دا زه ادا کومه نو الله تعالی درته د توفیق ورکوي او الله تعالی ورته اسانوي او دا حدیث شریف نبی علیه السلام ویلي دي او په دې کې شک نشته وحی خفي ده دلته نبی علیه السلام وایي من اخذ اموال الناس څوک چې د خلکو مالونه اخلي په قرض باندې یرید اداءها چې د ادا کولو اراده یې لري چې دا زه ادا کومه ادى الله عنه الله تعالی د ده لخوا نه ادا کوي مالا توفیق ورته ورکوي اسانوي ورته چې دی ادا کړي دا الله تعالی دا کومک ورسره کوي. ما تا دا حدیث واورېده اوس د حدیث ما د تحقیق وکړی دي ګوګل کې سرچ کړه ښه ولټوه ځان مطمئن کړه په الله باندې یقین وکړه دا کار انشاءالله کیږي ستا مشکل حل کیږي. نو د خوب نتیجه همدغه شو چې دی خوشحاله سو او امید ورته پیدا شو مخکې ورسره تشویش و دا خوب یې م کتلی و همدې ته په تشویش و نو ځکه خوبونه چې دي زموږ ستاسو په ژوند کې ډېر اهمیت لري نو که تاسو هم داسې خوب کتلی وي یو مشکل لرئ استخاره م کړې وي نو خوب هم ما سره شریک کړئ واتساپ نمبر مې شته هغه هم تعبیر شي یو خیر تاسو ته ورسېږي زما ثواب هم وشي او که دلته کمنټ کې لیکلی شي نو کمنټ کې هم ولیکئ او که کم موضوع باندې غواړئ زه آینده ویډیو جوړ کړم نو ما ته کمنټ کې ولیکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.